أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا آمين ثم آمين اللهم صل وسلم نبينا على محمد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما ګرانو خویندو څنګه یې تاسو ټول امید کوم ټول خوندې په خیر ان شاء الله روغ جوړ وي ښه صحت سره وي د ایمان په بهترین حالت کې وي ان شاء الله الله دې کې چې تاسو د هفته په خیر په خوشاله سره په ښه صحت سره ښه عمل په فکر سره کوششونو سره تیر شوي هر څونه سبقونه چې تاسو زده کوئ هغه لپاره تاسو چې کوم وخت ورکوي مهنت ولکوي هغه لپاره څه قسم تکلیفونه چې تاسو برداشت کوئ الله دې دا ټول تاسو نه په ډیر څه قبول کړي الله دې تاسو د نامه اعمال کې شامل کړي او بهترین بدله دې دل درکړي الله دې دنه په ډیر څه قبول کړي الله دې دل اخلاص درکړي استقامت هم درکړي دغه چې علم غسل او د باندې عمل کول د آسان نه دي نو د دعا نه بغیر بالکل نه کیږي بغیر د مهنت او د کوشش نه بالکل نه کیږي ټولو کې بهترین خلق هغه دي چې څوک قرآن زده کوي قرآن ښایي الله تعالی دې تاسو ټولو د راتلل د ناسته د دې کلاس لپاره تیاری کول مهنت کول د له وخت ورکول د الله تاسو له بهترین اجر درکړي او دې لپاره تاسو د هر قسم قرباني چې تاسو ورکړئ د الله په ډبل قبول کړي الله دې موږ په دې باندې غور او فکر عمل کولو توفیق راکړي چې په دې عمل کو بیا په دې پوهېدل بیا آسان شي خلکو ته بیا عمل کول آسان شي بیا خلکو ته رسول آسان شي الله دې موږ نه هغه کار واخلي چې په سم باندې الله مون رضای او آخرت کې مطلب موږ ته کې بهتري راځي آخرت په خګيږي ګناهونو نه به بچ کیږو زړونه په روخانه کیږي زړونو کې ایمان راځي رڼا راځي سکون راځي برکت راځي ایمان په تازه کیږي ان شاء الله موږ په تیر هفته کې د خرج کولو په اړه کې ویلو چې څوک خرج کوي ولې خرج کول دي اسلام ولې بار بار موږ مجبورې موږ ته وایي چې خرج کولو کې هر څه راځي مال راځي صحت راځي وخت راځي هر څه چې انسان سره او بهترین څه معلوم دی ځکه چې مال یې نو هغه سره د دین کارونه ډیر زیات کیږي نو هغه فی سبیل الله ورکول دي او دا هر څه چې دی الله فرمایي قرآن کې دا خو ما تاسو ته درکړي دي او د دې لپاره درکړي دي چې تاسو خرج کړئ د الله په لار کې دین کارونه لپاره نیکی کارونه لپاره د خیر کارونه لپاره بل مونږه آیت کرسی د دې فضیلت ویلو چې دا غي څه فائدې دي دا ولي ویل دي نو امید چې تاسو به ټول خوندې په دې باندې پوه شئ او تاسو باقي باندې غور هم کړئ چې دا آیت زده کول څونه ضروری دي په دې باندې پوهېدل څونه ضروری دي او د دې مطابق جون تیرول څونه ضروری دي د دې ویل د څونه بهترین ذریعہ د حفاظت او دې باندې عقیده صحیح کول هم څونه ضروری دي او الله پاک خپل صفات هم بیان کړل چې انسان الله او پیژني اغلب مدد هم ضرور کوي د هغه ذات نه بیا انسان مدد غوښتي شي او څوک چې الله او پیژني د الله صفات او پیژني توکل هم په الله کوي صرف هغه ذات په بیا کې هغه شرک نشي کولی ځکه صرف هغه ذات دی چې هغه مدد کولواله دی حفاظت کولواله دی او هغه باندې قدرت لري هغه کولی شي په هر هفته کې هر سبق کې یو نوې پیغام مونږ ته یو نوې زده کړې بس زمونږ کار غور فکر سره غور فکر کول او غور سره اوریدل په دې باندې بیا پوهېدل په دې باندې عمل کول او په خلکو ته رسول ضروری دي ان شاء الله رسول به خیر الله دې موږ ټول له توفیق راکړي چې هر هفته کې څومره سبقونه دي غور سره غور فکر په کوو غیله وخت ورکو د منځان په حکم عمل کول به کوشش وکړو ان شاء الله دې لپاره دعاګانې وکړو الله دې موږ نه هر هغه کار واخلي پس ما چې الله رضا کیږي هر هغه کار نم دې اوساتي پس چې الله ناراضه کیږي الله دې موږ له قرآن سره وګرځي الله دې موږ زموږ زمون کې رڼا راوړي د قرآن په برکت او زموږ د جون لار خور د قیامت پر ورځ باندې شفاعت کوونکې وګرځي او زموږ زړونه د قرآن پاک سره روښانه شي د الله په هر حکم چې موږ هغه عمل وکړو ان شاء الله هغه موږ یاد وساتو سنت مطابق جون تیر کو زموږ جون یو خاص مقصد جوړ شي او خلکو ته هم ورسو نو په دې نعمت باندې ډیر شکر دی الحمدلله چې موږ سره قرآن دی بس الله تعالی دې موږ استقامت راکړي
ګرانو خویندو، امید دی چې کلاس اوریدو ته به تیار ناست یې. په اخلاص سره به دې امید سره چې آینده سبق نه به سبق واخلو، خپل ژوند به بدل کو، عبرت به ترې واخلو او الله د ناراضګۍ نه به ځان وساتو. الله دې زموږ د ټولو کوششونو محنتونو په ډیر څه قبول کړي. الله دې موږ استقامت راکړي چې موږ غور سره واورو او به زده کړو، ان شاء الله خلکو ته هم ورسو. یعنی د قرآن حق خو نشو ادا کولی، خو چې کوشش خو کوو ان شاء الله. یو حدیث دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت پر ورځ به د بنده نه د نعمتونو په باره کې اول داسې سوال کیږي چې آیا موږ ستا جسم صحیح سلامت نو جوړ کړی؟ آیا موږ ته په یخو اوبو نوې موړ کړی؟ یعنی یخې اوبه مې نوې درکړې؟ دلته پته لګي چې نعمتونه خو ډېر زیات دي، خو د هر یو به جدا جدا تپوس کیږي. او د سوال کولو تپوس کولو مقصد دا دی چې ژوند دې څنګه تیر کو، مال صحت دا هر څه سره پارو لګول، یعنی ستا د ژوند مقصد څه و؟ په هغه ورځ به دا سوال کیږي. نن الله تعالی دنیا کې موږ ته دا خبر وکړه چې ستاسو نه به داسې سوال کیږي، ستاسو به دا انجامي. دا ولې الله تعالی موږ ته بیانول غواړي چې تاسو پوه شئ، د خپل نعمتونو صحیح استعمال وکړئ او ستاسو د نعمتونو چې د ستاسو په کار راشي، ستاسو آخرت لپاره بهترین صدقې جاریه جوړ شي. الله تعالی دې موږ د نعمتونو ته صحیح استعمال کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ ټول ته د ژوند اصل مقصد وښایي. یا الله ته موږ ته عمل کولو کې اساني راکړي. زموږ عملونو کوششونه ډېر کمزوري دي، موږ ټول خپل رحمت او برکت سره جنت فردوس راکړي. الله ته زموږ د ټولو نه رضا شي، زموږ د لږ عمل په ډېر څه قبول کړي. او یا الله موږ ستاسو شکر ادا کوو چې نن دې موږ ته خپل مبارک کلام د زده کړې لپاره اورېدو او تلاوت کولو توفیق راکړو. او یا الله زمونږ د لږ حصہ په خپل دربار کې قبول کړي او زمونږ په زړونو کې د قرآن کریم مینه پیدا کړي. یا الله قرآن کریم زمونږ د زړونو رڼا، زمونږ د سینو سکون، زمونږ د ژوند لارښودنه او زمونږ د آخرت نجات وګرځي. یا الله موږ ته د قرآن کریم صحیح تلاوت، صحیح فهم، عمل او نورو ته د رسول توفیق راکړي. یا الله کوم آیتونه چې مو نن ولوستل او موږ لولو او زده کوو به هغه زموږ په زړونو کې ثابت او محفوظ کړي. موږ ته د معنی د پوهېدو او په خپل ژوند کې د هغې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله داسې مه کوئ، داسې ونشي چې قرآن مو یوازې په ژبه پاتې شي، بلکې زموږ په اخلاقو، عملونو، خبرو په ژوند کې ښکلا راښکاره شي. یا الله زموږ استادانو او ښوونکو او ټولو هغه کسانو ته چې د قرآن د زده کړې دپاره خپل وخت او حصه لګوي، ډېر اجرونه وله ورکړي. د هغې علم، عمر، صحت، عمل کې وله برکت واچوي او د دې ټولې حصې د صدقې جاري سبب وګرځوي. یا الله زموږ د قرآن ټول زده کوونکي په خپل فضل او رحمت کې وساته او هغوی ته د علم، عمل، اخلاص، د صبر او استقامت نعمت ورکړه. د قرآن په زده کړه کې یې زړه قوي کړه، مضبوط کړه. یا الله سستی او د ناامیدۍ ته لرې کړه، د دې نه وساتي او د قرآن سره یې تر مرګه پورې ټینګ ساته. یا الله زړونه چې دي د ریاکارۍ نه، د تکبر نه، د حسد، د کینې، د بغض، د غفلت او د هرې ګناه نه پاک کړه. زموږ نیتونه خالص کړه او هر عمل یوازې ستا د رضا دپاره وګرځي. یا الله موږ ته هغه علم راکړې چې ګټه راکوي، فایده راته ورسوي او هغه عمل راته له هغې نه هغه عمل راله راکړي چې ته پرې رضا شي او هغه اخلاص راکړي چې الله زموږ عملونه پرې قبول شي. یا الله زموږ ګناهونه وبخښي، ښکاره او که پټ دي، واړه دي او که لوی دي، پخواني دي او که نوي دي، ټول ګناهونه ته معاف کړي. زموږ توبه قبوله کړي او بیا موږ ګناهونو ته مه پرېږدي. یا الله زموږ د مور او پلار مغفرت وکړي، که ژوندي وي صحت او اوږد عمر او ایمان او سکون او برکت وله ورکړي، او که د دنیا نه تللي وي نو قبرونه یې روښانه کړي، درجات یې اوچت کړي، جنت فردوس یې نصیب کړي. یا الله زموږ د کورونو کې د اولادونو د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي، زموږ په کورونو کې ایمان، مینه، رحمت، برکت، سکون پیدا کړي. یا الله زموږ هغه دعاګانې چې موږ یې په ژبه نشو ویلی، یعنی خو ته زموږ د زړونو خبردار یې، ته زموږ په حال باندې پوهېږي، په خپل فضل سره یې قبول کړه او زموږ ضرورتونه پوره کړه، زموږ مشکلات آسان کړه، غمونه رانه لرې کړه او د هر سختې ورځې نه مو وساتې، یعنی هر سختۍ نه ته اساني راکړه. یا الله زموږ چې د ناروغ چې کوم خلک دي یا بیمارۍ دي، الله یې شفا ورکړي، محتاجو له الله رزق ورکړي، قرضدارو قرضونه ختم کړي، مسافرانو ته خیر او حفاظت ورکړي او د ټول مسلمانانو مشکلات آسان کړي. یا الله زموږ رزق حلال، پاک او بابرکت کړي، زموږ زړونه له دنیا نه بې نیازه کړي او د خپل ذات پورې وساتي. یا الله موږ د قرآن اهل وګرځئ، د قرآن سره مو ژوند وتړئ، د قرآن په رڼا کې مو ژوند او مرګ نصیب کړي. یا الله د قیامت په ورځ قرآن زموږ شفیع وګرځئ. او یا الله د قیامت په ورځ موږ د قرآن کریم د ملګرو نه اوچت کړي، یعنی د هغې سره مو کړي، نیک عمل خلکو سره مو کړي او زموږ په ښي لاس کې مو عملنامه راکړي.
زموږ حساب اسان کړي، زموږ ګناهونو چې کوم دا تیر شوي دي او را روان دي هغې نه مو وساتي، او هغې په وجه چې کوم عذاب را روان دی، کوم مصیبتونو تکلیفونو په موږ راځي هغې نه مو وساتي، هغه ګناه نه مو وساتي چې موږ ته څه مسله جوړه کړي، زموږ آخرت هم خراب کړي او دنیا مو خراب کړي. الله جنت فردوس هم ډایرکټ داخل کړي. یا الله مونږ زموږ استادان زموږ چې کوم زده کوونکي دي، زموږ مور او پلار، زموږ کورنۍ او ټول مسلمانان چې څوک هم په دې الرحمه کې دي یا نور مسلمانان، ټول ته اساني ورکړي، ټول وبخي. یا الله زموږ د نن ورځې دا مجلس پر رحمت مجلس وګرځي، زموږ ګناهونه پکې وبخي، زموږ درجات اوچت کړي، زموږ د بیا یو ځای کېدو تر وخته پورې مو ایمان، قرآن، تقوا باندې ثابت وساتي. او یا الله مونږ ته د قرآن د هر حرف په بدل کې اجر راکړي، زموږ په علم کې برکت واچي او تر هغه وخته مو د قرآن زده کړي اور عمل مو محروموه چې ستا ملاقات وکړو. آمین ثم آمین. جزاکم الله خیرا کثیرا کثیرا کثیرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نن به ان شاء الله مونږ د سورة البقره آیتونه کوو او زمونږ آیتونه دي د آیا نمبر 170 نو اخلا د آیا نمبر 176 پوری، یعنی د یو سل او یا آیت نو اخلا د یو سل او شپږو یا آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا او چکلا قیل ویلیشی لهم حغیتچی اتبعو اتباع کړی ما دها غسوچی انزلا نازل کړی دی الله تعالی قالو هغوی وایی بلکې نتبعو مونږ به اتباع کوو ما دها غسوچی الفینا مندلی دی مونږ علیه پاغی باندې آباءنا خپل پلار نیکو اولو آیا ولی اگر کو کانا وی آباؤهم پلار او نیکو داغی لا یعقلون نهغی اقل لری شیئا حسهم ولا او نا یهتدون هغوی هدایت یافتوی. ومثلو او مثال الذین دهغی چاچی کفرو کفر کرده که مثلی پشان د مثال الذی دهاغ چاده چی ینعقو نعریوهی بما هاغ سوتچی لا يسمع نأوري إلا مگر دعاء بلنا ونداء أو آواز ثم كاندي بكمن گنگاندي عمي راندري فهم پسغي لا يعقلون نهغي أقل لري. يا أيها الذين اي خلقچي آمنوا ایمان مراوڑه دے کلو خوري تاسو من طيباتي د پاکیزه سیزننا ما سچی رزقناکم درکړی دی مونږ تاسو له وشکرو او شکر کوي لله د الله تعالی ان کچری کنتم یی تاسو ایاهو صرف دهغو تعبدون تاسو عبادت کوي انما بشکا حرم هغو حرام کړی دی علیکم پتاسو باندې المیتة مردار والدم او وینا ولحم او غوخه الخنزیری د خنزیر وما او هغه چی اوهل اویلیشی به سرداغی لغیری د پاره د غیر الله فمن پس چی سوک اضطر مجبور کړی غیره نه باغوی یعنی سرکشی کولوالوی ولا او نا عادن د حد نوتلیوی فلا ننشتا اسم سگناه علیه پهغو باندی ان بشکا الله تعالی غفور دیر بخنی والده رحیم دیر رحم کولوالده. ان بشکا الذین هاغ خلق چی یکتمون پټوی ما هاغ سچی انزلا نازل کړی دی الله تعالی من الكتاب د کتابنا ويشترون او هغوی اخلی به په بدله کې د هغې ثمنا قیمت قلیلا ډیر لږ اولئک هم دغه خلق دی ما نا یأکلون هغوی خوري فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا سوای النار د ورنه ولا او نبا یکلمهم خبری کوي دا غي سره الله تعالی یوم پورز القیامتی د قیامت ولا او نبا یزکیهم هغه پاکوي هغوی ولهم او د پاره د هغوی عذاب دی علیم دردناک. اولئک هم دا خلق دی الذین چاچی اشتروا واخستلا الضلالة گمراهی بالهدى په بدله کې د هدایت والعذاب او عذاب بالمغفره په بدله کې د مغفرت فما نسمر اصبرهم صبر دی داغي علی النار په ور باندې
ذالک دا بأن پوجد دی چې بشکا الله تعالی نزل نازل کړی دی الکتاب کتاب بالحق سره د حق وان او بشکا الذين هغوی چاچی اختلاف وکړو فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق البته په مخالفت کې دی بعید د لری. الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس په موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله چې کله هغوی ته ویلی شي چې پیروي وکړئ اتباع وکړئ څه چې الله تعالی نازل کړي دي چې هغوی ته ویلی شي چې راشه قرآن طرف ته حدیث طرف ته دا د الله تعالی رسول فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې دا کار د سنت مطابق نه دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم نه دی کړی نو هغوی څه جواب ورکوي قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا چې مونږ به هغه کوو څه چې زمونږ پلار او نیکو کول مشرین مکه والو به هم دا وی چې زمونږ پلار نیکو په دې مذهب وو تاسو مونږ ته نور څه خیال غواړئ مونږ د پلار نیکو دین نشو پرېښودی. ابو طالب د آخري وخته پورې ولی اسلام نه وراوړ ځکه چې هغوی چې اوس په خلک وایي چې دوی د خپل پلار او نیکو دین پرېښودو نو دا د خپل لپاره غټي بیړۍ وي چې کله انسان وایي چې نه زه د پلار نیکو طریقې نشم پرېښودی دا خبرې د صدو نه را روانې دي او نن هم کو تاسو چاته وایي چې داسې واده وکړئ او تاسو 40 او یا تلین یعنی د 1 کال برسی ولی کوئ نو هغوی وایي چې نه دا خو زمونږ د کورونو رواج دی دا خو ټول کوي او تاسو ولی مونږ ته نوي نوي خبرې ښایئ. که څوک هغوی ته د قرآن او حدیث خبره وکړي او یا دا چې دا کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی نو بیا ګورئ چې هغوی درله څه جواب درکوي. هغوی د دې خبرې هیڅ پروا نه کوي چې قرآن څه وایي او په حدیث کې څه دي خو بس زموږ مشرانو به دا کار کوو او دا د ټولو نه بیکاره بهانه ده ځکه چې په دنیاوي معاملات کې مونږ د پلار نیکو په طریقو باندې چرته هم نه ځو. زمونږ پلار نیکو به څنګه ساده کپړې اچولې د هغوی کورونه څومره ساده وو نو هغه شان خو مونږ هیڅ هم نه کوو لیکن په دین کې مونږ ضرور وایو چې نه چې څه به زمونږ پلار نیکو کول په دین کې نو بیا مونږ ته د هغوی اتباع را یاد شي. که چاته وایي چې 11 مه کوئ دا خو په سنت کې نشته نو هغوی وایي چې نه زمونږ مور به هم داسې کول زما نیا به هم داسې کول هغوی به ډوډۍ پخولې هغوی به حلوا پخوله. اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون په هغوی پسې پړنده باندې روان وي که د هغوی د نیا نیکو سره عقل هم نه و او هغوی په هدایت باندې نه و او که د دین په باره کې وګورئ نو الا ماشاء الله د ځینو ځلو خلکو خاندانونه به ښه وي لیکن د ډیرو خلکو پلار نیکو داسې وو چې د هغوی سره د دین علم نه و داسې قرآنونه یې نه ویلي لکه څنګه چې نن د خلکو دپاره موقع دي هغوی داسې نه وي زده کړي لیکن دوی بیا هم وایي چې نه مونږ به هغوی پړنده باندې فالو کوو که هغوی په غلطه هم وو نه هغوی خو به هم داسې کول نو څه به وشي که مونږ هم داسې وکړو. تاسو څه ویل غواړئ چې هغوی ټول په غلطه وو ولې هغوی به جهنم ته ځي او دا خبره به مشرکین مکه والو هم کوله چې ولې زمونږ پلار نیکو به جهنم ته ځي چې هغوی په بت پرستی وو. نن هم وایي چې ولې هغوی په غلطه وو هسې خو مونږ مور ته وایو چې مور تو په څه پوهېږې خو که بل کس داسې ووایي نو بیا خلک په جنګ شي او دلته الله تعالی د هغې جواب ورکړی دی. که تاسو وګورئ د انډیا او پاکستان نه چې څومره خلک دي نو د دوی ابا او اجداد والا خو ټول هندوان وو که نه غیر مسلمانان وو په هغوی کې به څوک مسلمان شوي وي چې د هغې نه مخکې بیا اسلام خور شو که هغه اولنی کس په خپل ضد ولاړ وي چې نه زه د خپل پلار نیکو دین نه پرېږدم نو موږ ته به اسلام څنګه را رسېدو. موږ ټولو ته دعاګانې کول پکار دي د هغه اولني کس دپاره چې هغه اسلام قبول کړی و پته نشته چې هغه به څومره قرباني ورکړې وي څومره ګرانه به واغو ته او نن موږ د قربانۍ ورکولو نه بچ یو څومره کوششونه به هغو کړي وي
نو هغه چې هر څوک الله تعالی دې موږ د هغو دپاره صدقه جاریه جوړ کړي. ګورئ دا څومره غټه خبره ده. او دغه شان که موږ ته پته ولګي چې زموږ پلار نیکو په غلطه باندې وو، نو بیا هغه کار پرېښودل پکار دي، ځکه چې دا وبال او مصیبت بیا د هغوی دپاره زیاتېږي. ځکه موږ له بدلول پکار دي، لکه څنګه چې قابیل حابیل قتل کړی وو. اوس چې څوک هم قتل کوي نو دا ټول ګناه په هغو پسې ځي، نو د هر قتل یوه حصه ګناه قابیل ته هم ځي. نو ځکه د خپل پلار نیکو غلط رسمونه ختمول پکار دي، ځکه چې د ګناه سلسله ختمه شي. لیکن موږ فخر په دې خبره کوو چې موږ د هغوی رسمونه راټینګ کړي دي. دین اسلام په رسم او رواج باندې نشي چلیدی، او د دې نه دا پته لګي چې موږ له د چا په پټو سترګو اتباع نه ده پکار. که هغه مور او پلار وي، استاد وي، امام وي، د هغوی نه دلیل غواړئ. دا خو څه دلیل نه دی چې زموږ مشرانو به دا کار کوو. که د هغې دلیل په قرآن او حدیث کې وي نو بیا به موږ هغه کار کوو. نو موږ له پلار نیکو خپل معیار نه وي جوړول، بلکې قرآن او حدیث پکار ده چې زموږ معیار وي. که څوک وایي چې د حجاب ضرورت نشته یا د سود کاروبار کول بد کار نه دی، چې دا د څه دین شروع کړی دی، نو ولې تاسو به د هغوی اتباع کوئ؟ صرف اتباع به د هغه کس کوئ چې څوک د قرآن او حدیث خبره کوي. د یحتدون څه معنی ده؟ یعنی چې هغه په هدایت باندې وي، په خپله هغه په خپله دین فالو کول والی، نو هغه ابا اجداد تاسو فالو کولی شئ چې څوک په صحیح لاره وو. تاسو ګورئ په 13 سپاره کې چې یعقوب علیه السلام د خپلو زامنو نه تپوس کړی و چې تاسو به د چا په دین باندې یئ، نو هغوی څه جواب ورکړی و چې د ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام چې هغوی د کوم اله عبادت کوو، نو موږ به هم د هغه اله عبادت کوو. نو که آبا په هدایت باندې وي نو هیڅ حرج نشته، لیکن که آبا په هدایت باندې نه وي نو بیا د هغوی اتباع کول نه دي پکار. نن الحمدلله تاسو ته د دین پته ولګېده، هدایت درته میلاو شوی دی چې صحیح څه دي او غلط څه دي، لیکن بیا هم تاسو هغوی فالو کوئ. نو ګورئ د آبا او اجداد مطلب دا نه دی چې د هغوی سره مکمل علم و. هغوی خو زموږ په شان خلک وو، د هغوی نه هم غلطي کېدی شي. نن که څوک قادیانی وي نو د هغو بچی هم قادیانی وي، د عیسائی بچی عیسائی وي، د یهودي بچی یهودي وي، ځکه چې هغوی خو خپل عقلونه نه استعمالوي. نو انسان له پکار دی چې وګوري چې زما پلار او مور په صحیح لاره هم دي او که نه، نو بیا به زه د هغوی اتباع کوم. ومثل الذین کفروا، او هغه خلک چې کفر کړی دی. دلته د کوم کفر خبره ده؟ یعنی چې څوک پړنده باندې د خپل پلار نیکو په طریقه باندې ځي، که د هغوی آبا ته په خپله هم هدایت نه وي میلاو شوی او دوی د هغوی په لاره باندې ځي، نو د دې خلکو مثال څنګه دی؟ کمثل الذی ینعق، دا الله تعالی د مثال سره بیان کړی ده. دا داسې ده لکه الذی ینعق چې هغه آواز ورکوي، بما لا يسمع، هغه ته چې هغه ناوري، الا دعاء و نداء، دی یعنی دا شپن کې هغه له یعنی خپل ګډله آواز ورکوي، لیکن هغه پوهیږي نه. دلته دعا او ندا دواړه لفظونه استعمال شوي دي. په دعا او ندا کې څه فرق دی؟ دعا وایي هغه آواز ته چې د هغې معنی وي، او ندا داسې دی لکه څوک چې چاته وایي چې او او، نو د او او هیڅ معنی نه وي که نه. او د دعا دا هم مطلب دی د نږدې نه چاله آواز ورکول، او ندا وایي چې د لرې نه څوک چاله آواز ورکړي. به هر حال دواړه آوازونه دي، لیکن لږ شان فرق دی په دواړو کې. ټیک ده؟ د دې مثال داسې دی لکه یو شپنکۍ خپلو ګډو بیزو له آواز ورکوي، هغوی ته په مخه باندې بار بار آوازونه کوي. هغه ورته وایي چې دلته راشه چې زه دې ذبح کړم، دلته راشه ځکه چې زه دې حلالوم. نو ګډې او بیزې په دې څه پوهېږي؟ هغوی ته خو بس یو آواز ښکاري، لیکن د هغې مطلب څه دی؟ په هغې باندې هغوی نه پوهېږي. او که هغه ورته وایي چې راشئ چې واښه وخورئ، ځئ چې کور ته ځو، که هغوی ته د حکمت خبرې وکړي یا بې مطلبه های هوی وکړي،
د دې ګډو بيزو د پاره هغه سي اوازونه دي، بس هغوی په هیڅ باندې هم نه پوهیږي چې موږ ته د خیر لپاره आवाज کوي او که د بدی لپاره. نو دغه شان د دې خلکو مثال دی. کو تاسو دوی ته د قرآن خبره کوي، پوهه کوي دي، حدیث ورته بیانوي، خو هغوی په هیڅ هم نه پوهیږي چې دا بنده ما ته وایسو چې دوی زما د فایدې خبره کوي او که د هغوی دپاره هسې عام خبرې وي چې نه ستاسو واسطه د داسې خلکو سره راغلي ده. کو تاسو هغوی ته ډېر هر څه ووایئ، کو ډېر دلیلونه وله ورکړئ، خو د هغوی په عقل کې خبره نه راځي. هغوی بیا هم وایي چې نه نه مونږ خو به هغه کوو څه چې به زمونږ پلار او نیکو کول، هغوی خو به په غلطه باندې نه وو. نو الله تعالی وفرمایل صم بکم عمی فهم لا یعقلون. هغوی څه دي؟ کاڼو دي، ګونګیان دي، ړانده دي، هغوی عقل نه لري. نو د ټولو نه مخکې ورته کاڼو ویلی شو ځکه چې د ټولو نه مخکې اورېدل په بنده باندې اثر کوي. کوم شی چې تاسو اورئ که نه هغه کو تاسو ولولئ، یو لیکچر واورئ او یو هسې ولولئ، تاسو ګورئ چې تاسو کوم اورېدلی وي نو د هغې اثر ډېر زیات وي. نو هغوی کاڼو دي، تاسو هغوی ته وایئ خو هغوی هېڅ هم نه اوري. د دې مطلب دا نه دی چې هغوی واقعي کاڼو دي، خو دا خبرې هغوی نه اوري او هغوی نور څه دي؟ ګونګیان دي. یعنی حق خبره هغوی نه کوي، هسې خو هغوی هره خبره کوي لیکن صحیح خبره نه کوي او ړانده دي. هسې خو هغوی هر شی ویني، لیکن ما تاسو ته څه ویلي وو چې دا 2 آیاتونه دي او دا 2 نښې دي د الله چې د هغې په ذریعه تاسو الله تعالی پیژندی شئ. یو د قرآن آیتونه دي او یو په کائناتو کې آیتونه دي، یعنی په هغې باندې غور او فکر کول. نو دی که تاسو د چا په آواز نه پوهیږئ، که څوک تاسو پوهه کوي او تاسو نه پوهیږئ، نو کم از کم د لیدو سره خو تاسو پوهیدی شئ، لیکن هغوی ګوري هم نه. نو هغوی په دې کې هم ړانده دي. تاسو ګورئ که نه که د یو بنده مدد پکار وي او هغه په زوره باندې وایي چې زما مدد وکړئ، خو هغه چغ هغه نشي وهلی، نو بیا دې په کتو سره خپله لاره صحیح کړي. او که داسې نه وي او څوک مدد کول واله راشي، که دی د هغو اواز واوري نو په هغو پسې دې روان شي. 2-3 طریقې دي د انسان د مدد حاصلولو. اوله خو دې په خپله لاره وګوري او روان دي شي، که داسې نشي کولی نو د بل دی واوري او لاره دی وګوري. که هغه سیم نشي کولی نو بیا دې چاله آواز ورکړي چې راشئ او زما مدد وکړئ. که هغه دا 3 کاره نشي کولی نو بیا هغه ورک وي که نه. فهم لا یعقلون، نو هغوی عقل نه لري، یعنی هغه سوچ هم کول نه غواړي. هغو له پکار دي چې خپل عقل استعمال کړي. الله تعالی انسان له داسې ښکلی عقل ورکړی دی او دا ډېر زبردست شی دی چې د انسان سره دی. د ځناور سره عقل نشته ځکه هغوی ځناور دي او موږ انسانان یو. الحمدلله دا خو فرق دی. او که انسان هم عقل استعمالول پرېږدي نو بیا هغه څه دی؟ ځناور دی. ځکه چې په قرآن کې راغلی دي اولئک کالانعام، دوی خو د څاروو یعنی ځناورو په شان دي، بل هم اضل، بلکې د هغې نه هم بدتر دي. ولې؟ د هغوی برابر ولې نه دي؟ ځکه چې کو بیزه د شپنکي په خبره نه پوهیږي نو کم از کم خبره خو یې مني که نه، چې هغه یې راغواړي نو په هغو پسې ځي. ای انسانه ته خو د هغو نه هم بدتر یې. که بنده په یو خبره نه پوهیږي نو بیا دې ووایي چې زه نه پوهیږم او دا خبره دې ومني چې چونکې دا د الله تعالی خبره ده نو په دې کې به ضرور بهتري وي زما دپاره، زه به دا خبره منم. که زه پرې پوهیږم هم نه نو ځناور په دې ښه دی چې هغه پوهیږي نه لیکن هغه خو یې کوي او تو خو یې کوې هم نه، بل هم اضل، د هغو نه هم بدتر یې تو. الله اکبر. نو چې څوک کاڼو دي، ګونګیان او ړانده دي، په سورة الملک کې راځي چې د جهنمیانو نه کله تپوس شي چې تاسو په جهنم کې ولې یې، نو هغوی به وایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هغوی به وایي کاش چې موږ په دنیا کې اورېدلې وي، که د چا خبره مو نه وي اورېدلې خو چې خپل عقل خو مو استعمال کړی وی که نه، دا به تاسو ګایډ کړي چې یو خدای دی چې څه خو مو کړی وی که نه، نو نه مو اورېدل او نه مو خپل عقل استعمالوو. ځکه خو مونږ خلکو ته وایو چې راشئ او واورئ ایټ لیست
لیکن هغوی اوریدل هم نه غواړي. غوږونه خپل بند کړي. د داسې خلکو سره به څه وایي چې هغوی اوریدل هم نه غواړي. یعنی هغه وخت راغلی دی چې څوک د الله خبره اوریدل هم نه غواړي، نو بیا به د کوم ځای نه هدایت ملاویږي؟ هغوی وایي چې موږ د مخکې نه په هدایت یو، پوهیږو په هر څه. شیطان ورله داسې چابي ورکړې ده چې ستا هدایت ته ضرورت نشته. ته دومره بې وقوفه شوې چې د انسان نه به هدایت اخلي. ته خو د مخکې نه ډېر پوهه یې، ولې تا هر څه په وړوکوالي باندې نه وې زده کړي؟ ولې ستا کور والو تا ته څه نه دي ښیلي؟ هغوی خو تاسو ته هر څه ښیلی دي. په مسلمان کور کې پیدا شوی یې که نه، نو بس ټیک ده، ته په هر څه باندې ښه پوهېږې، دی به تا ته څه وښیي. بیا انسان ښه په اطمینان سره کینی چې ها ماله خو هر څه راځي، زه به د قرآن نه څه زده کړم، هر څه خو مونږ له راځي. نو په څومره زبردسته طریقه باندې شیطان انسان مطمئن کړي، نو په خپله یې ځان کوڼ کړو، ګونګې کړو او ړوندې کړو، نو بیا به ورته څنګه هدایت ملاویږي؟ یا ایها الذین آمنو، اوس ایمان والو ته خطاب کیږي. اوله چاته خبره شوی وه؟ ټول انسانیت ته. او اوس چاته خبره کیږي؟ ایمان والو ته. کلو من طیباتی، خورئ د پاکیزه څیزونو نه. دلته د حلال خبره ولې نه ده شوي؟ ځکه چې ایمان والا خو حلال خوري. دوی ته صرف د طیب په باره کې ویلی شو چې طیب هم ګورئ. ما رزقناکم، کوم رزق چې مونږ تاسو له درکړی دی، یعنی ستاسو سره چې څه هم رزق دی، نو دا خبره یاد ساتئ. ځکه چې هغه الله مني که نه، نو دا خبره مه هېروئ چې دا رزق مونږ تاسو له درکړی دی. رزقناکم داسې نه ده چې دا رزق ما په خپله ګټلی دی، یا ما محنت کړی دی، ما شپه او ورځ محنت کړی دی، نو دا کاروبار ما جوړ کړی دی، ما دومره محنت کړی دی، نو ځکه دومره پیسې راغلی دي. نه، رزقناکم مونږ رزق درکړی دی تاسو له، د دې نه تاسو خورئ. تاسو ته پته ده چې الله تعالی په قرآن پاک کې الناس یعنی ټول انسانیت ته هم فرمایلی دي چې تاسو حلال او طیب خورئ. ایمان والو ته هم فرمایلی دي چې طیبات خورئ، او پیغمبرانو ته هم فرمایلی دي چې یا ایها الرسل کلوا من طیبات وعملوا الصالحات، ای رسولانو خورئ د طیبات نه او صالح عملونه کوي. نو رسولانو ته جدا حکم دی، ایمان والو ته جدا حکم دی، او ټول انسانیت ته جدا حکم دی. نو دا حکم د ټولو د پاره یو شان دی، د یو د پاره نه دی، د ټولو د پاره دی. او د هغې نه پس څه کوي؟ وشکرو لله، او شکر ادا کوي د الله. ټولو انسانانو ته د شکر متعلق نه دی ویلي، صرف ایمان والو ته فرمایلی دي چې تاسو مختلف یې، تاسو ته د الله شکر ادا کول دي. ان کنتم ایاه تعبدون، تاسو صرف د هغو عبادت کوئ. د عبادت بله معنی ده غلامی. که چېرې تاسو د الله غلامان یې که نه، نو په تاسو کې به بیا دا پوهه وي چې ما ته څه خوړل دي، او د خوراک نه پس ما ته څه کول دي، ما له شکر ادا کول دي. د یو مؤمن نه څه مطلوب دی؟ شکر. شکر څه دی؟ ما تاسو ته ډېر ځله د شکر په باره کې ویلی دي. د شکر مطلب دی د زړه اعتراف کول، خبره منل چې الله مال را کړی دي. ما څه دومره ښه پخلی نه دی کړی چې دومره ښه خوراک پوخ شو، الله تعالی زما مدد وکړو، نو په هغې باندې هم شکر. او دا شکر مونږ په خوله باندې هم ادا کولی شو. او دغه شان د جسم سره مونږ له پکار دی چې د الله تعالی فرمانبرداري وکړو. نو شکر نوم دی د الله تعالی د فرمانبردارۍ، چې مونږ د الله تعالی فرمانبرداري کولې د شکرانې په طور چې یا الله مونږ دا خبره ومنله چې دا هر څه مونږ ته ستا په وجه میلاو شوي دي. او که انسان خوري د یو او ترانې وایي د بل، او سجدې بل چاته کوي، او یا د بل په طریقو باندې لاړ شي، او د حلال او حرام د بل نه تپوس کوي، نو ولې دا بیا شکرګزاري ده؟ که ستاسو بچی وایي چې ستا ډېر شکرګزاره یم، او بیا د هغو عمل د هغې الټه وي، نو بیا دا څنګه شکرګزاري ده؟ دغه شان که په خوله تاسو ډېر وایئ او په عمل کې ستاسو نه وي، نو هغه بیا څه شکرګزاري ده؟
هغه خو بیا ناشکري ده. شکرګزاري ده چې بنده الله تعالی ته ښکته شي، د خپل محسن په مخ کې سر اوچت نه کړي. د هغه په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي. دا ژوند دې راکړی دی، دومره ډېر نعمتونه یې موږ له راکړي دي چې هغه موږ شمارولی هم نشو. نو د شکر پته هغه وخت ولګي چې کله تاسو فرمانبرداري وکړئ. صرف په خوله باندې ویل چې شکر دی شکر دی، دا شکرګزاري نه ده، او بیا بنده نافرمانی کوي. او ګورئ چې الله تعالی موږ له څومره هر سوره کوي که نه، نو پکار ده چې د هغې مطابق زموږ عبادتونه نور هم ښه وي. لیکن تاسو ګورئ چې کله هم موږ چېرته واده له لاړ شو یا د چا کره ډوډۍ له لاړ شو، نو بیا زموږ د مونځونو څه حال وي. بیا په موږ کې دومره سستي راشي چې بعضې وخت د بنده نه د سحر مونځ هم قضا شي، او که څوک تهجد کوي نو هغه هم پاتې شي. نو چې موږ ته نعمتونه څومره زیات میلاویږي، نو دغه شان زموږ ناشکري سیوا کېږي. ځکه چې موږ د دعوت نه لیټ راغلو، نو اوس د سحر مونځ له نشو پاسېدی. الله تعالی نعمتونه راکړي دي، نو وی فرمایل چې اوس نعمتونه ورکولو واله هم یاد ساتئ. او دا هم ناشکري ده چې څوک دي د چا نعمتونه وخوري، انجوی دي هم کړي، او بیا د هغې نه پس بیا د هغې ذکر هم ونه کړي. او بنده هر وخت شکایتونه کوي چې زموږ سره خو څه شته دی نه، مونږ خو هېڅ بچت نه دی کړی، مونږ خو بس کنګال یو، او های های کوي. نو دا هم ناشکري ده. الله تعالی دا نه خوښوي. تاسو خورئ او څکئ، نو اوس شکر ادا کوئ. شکر دی چې الله تعالی مونږ له هر څه ډېر زیات راکړي دي، د خپل وس نه یې ډېر ښه هر څه راکړي دي. که تاسو په کور کې یو ډوډۍ هم خورئ که نه، نو بیا هم دغه شان شکر ادا کوئ. دا نه چې های دا خو ډېر ګرانې دی. دا های های کول ښه رویه نه ده. د دې مطلب دی چې تاسو د الله تعالی نه شکایت کوئ. او انسانان اکثر په هغه څیز پسې جاړي چې کوم نه وي میلاو، حالانکې د هغوی سره ډېر هر څه وي. زموږ اکثر خلک شکایتونه کوي، لیکن د هغې نه پس تاسو د هغوی ودونه وګورئ، د هغوی جامه پیزار وګورئ، نو بیا بنده حیران شي چې دومره هر څه دي ورسره، او دی خو هر وخت شکایتونه کوي. نو د ناشکرۍ خبرې کول نه دي پکار. همیشه شکرګزاري کوئ. ځینې خلک وایي چې زموږ د غریبۍ کور ته راشئ، او چې لاړ شئ وکره نو ډېر ښکلی کور یي. هغوی ته په داسې خبره کولو کې خپل عاجزي ښکاري. نو دا عاجزي نه بلکې د ناشکرۍ الفاظ دي. غریب خانه نه بلکې وایي چې شکر دی چې الله تعالی ما له ډېر هر څه راکړي دي. نو داسې آرټیفیشل عاجزي هم مه کوئ. ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرې تاسو صرف د هغوی عبادت کوئ، نو دا کار وکړئ. نو د دې مطلب دی چې دا هم عبادت دی چې تاسو طیبات خورئ او بیا تاسو شکر ادا کوئ. الله تعالی بنده د خوراک کولو نه دی منع کړی، لیکن دا خبره یې نه ده خوښه چې بنده وخوري او بیا ناشکري کوي، او بیا وایي چې هی دومره مې وخوړه. نو تا په خپله دومره ډېره وخوړه او د ځان سره دې ظلم وکړو، او اوس های های کوي. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. کوم څیزونه چې الله تعالی حرام کړي دي، نو د هغې لست الله تعالی ورکړی دی. دا خبره یاد ساتئ چې حلال ډېر زیات دي او حرام ډېر لږ دي. نو په دې وجه الله تعالی حرام څیزونه موږ ته ښیلي دي په قرآن کې او یا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې. نو اوس داسې نه دي کول لکه د آدم علیه السلام دپاره ټول جنت حلال و، صرف یو ونه حرامه وه. او ګورئ شیطان هغه هم دغې ونې طرف ته بوتلو. نو ګورئ دغه شان په دنیا کې حلال هر څه ډېر دي. شیطان بنده هغه طرف ته بوځي څومره ډرینکس دي د څکو دپاره، پی دي، چای ده، کافي ده، جوسیز دي. نو شیطان بنده کوم خوا بوځي؟ هغه شراب چې د څښا میوو نه جوړ دي، هغې طرف ته بنده بوځي. ګورئ که نه څومره ډېر څاروي الله تعالی د خوراک دپاره رالیږلي دي او حلال دي. نو شیطان هغه ټول پرېږدي او انسان خنزیر خوړلو طرف ته بوځي. بیا څومره ډېر پاک څاروي دي، خو هغه خلک مردار طرف ته بوځي. پته لګي که نه چې دې شاته شیطان دی.
چې الله تعالی څه حکم ورکړی دی نو د هغې الټه کوي. نو دلته په لیست باندې د ټولو نه په ټاپ څه دی؟ میته، مردار کوم ځناور دي؟ هغه ټول انیملز مردار دي چې ذبح شوي نه دي، حلال شوي نه دي، یعنی حلال ځناور دي خو په صحیح طریقه سره نه دي ذبح شوي، نو هغه مردار دي که نه؟ او هغه هم مردار دي په کومه باندې چې د الله نوم نه دی اخیستی شوی، یعنی بسم الله او الله اکبر، نو هغه هم مردار شو. او دریم شی څه دی؟ که یو مشرک هغه حلال کړی وي خو بیا هم هغه مونږ نشو خوړی، هغه حلال نه دی، یعنی صرف د مسلمان یا د اهل کتاب ذبیحه ټیک ده، نو د مشرک او ایتیس ذبح شوی څاروی صحیح نه دی. دوه مردار داسې دي چې هغه مونږ خوړی شو، یو دی مهې او یا د سمندر ځناور او یو دی ګراس هاپر، مونږ ورته ملخ وایو، په اردو کې ورته ټیډي هم ویلی کیږي، او دا په افریقا کې په سیخونو کې روسټ کیږي، هلته ډیر وي ځکه چې هغه صحرا ده، نو الله تعالی د هغوی دپاره دا حلال کړي دي، نو د هغوی دپاره اساني ده ځکه چې هلته په صحرا کې خو نور هیڅ هم نه میلاویږي، نو هغوی یې روسټ کوي او خوري. ودمه او وینه، دا کومه وینه ده چې کومه بهیږي، د ځناور یو خاص رګ وهي او د هغې نه وینه روانه شي، او دا وینه خلق ګرموي او سکي. هغوی وایي چې په دې کې ډېر طاقت دی، او ساینس وایي چې په دې کې ډېر غټ جراثیم دي، لیکن زمونږ دپاره دا حرام دي. ټیک ده؟ ها، مونږ چې کومه غوښه خورو او د هغې سره چې کومه وینه لګېدلې وي نو هغه حرامه نه ده، ځکه چې هغه روانه وینه نه ده، لکه مونږ چې غوښه وینځو او د هغې نه وینه ځي، لیکن دا هغه وینه ده چې کله مونږ ذبح کوو او د هغې نه چې کومه وینه بهیږي نو هغه حرامه ده، چې کله د هغې په مرۍ باندې بنده چاړه راکاږي او که د یو څاروي ټوله مرۍ پرې کړی شي نو هغه هم میته یعنی مردار شو، ځکه چې وینه اونه بهیده او د وینې بهیدل ضروري دي، نو د ذبح کولو دپاره وینه بهیدل ضروري دي او د الله تعالی نوم اخیستل ضروري دي، او ذبح کولو والا کس به مسلمان وي او یا اهل کتاب. چې مسلمان ملک وي نو هلته خو ظاهره ده چې حلالولو والا مسلمانان وي، لیکن بل ځای د دې خبرې خیال ساتل ضروري وي. او په وینه کې دوه څیزونه خوړل جایز دي، یو د کلیجي ځکه چې دا هم ټوله وینه وي، او یو سپلین دی، دې ته په اردو کې تیلی وایي او په پښتو کې ورته پلنه وایي. دا خوړل جایز دي، نوره وینه حرامه ده. او نن مونږ ته د ساینس په ذریعه پته لګي چې کله یو ځناور په ذبیحه طریقه سره حلال شي نو په هغې کې څومره فایده ده، ځکه چې د هغې نه هغه فاسد وینه ټوله لاړه شي، او که د څاروي ثابت سر کټ شي نو د سر چې د جسم سره کوم تعلق دی نو هغه ختم شي، نو په هغې کې بیا هغه وینه جم شي. او زمونږ ذبیحه والا طریقه چې ده نو د سر د جسم سره تعلق وي او وینه ترېنه بیا په صفا طریقه سره اوځي. ولحم الخنزیر، او د خنزیر وینه. نن خلک وایي چې دا خو د پخوانۍ زمانې خنزیر نه دی، دا خو ډېر صفا دی، نو داسې خلکو ته به څه وایي؟ کو پاک وي او کو پاک نه وي، خو چې یو شی په قرآن کې منع شوی دی چې دا مه خورئ نو بیا خو سوال نه پیدا کیږي. او د خنزیر د غوښې مطلب دا نه وي چې صرف غوښه حرامه ده، نه، باقی هر شی حرام دی، لیکن غوښه خاص یعنی مین حصه ده، نو په دې کې غوښه، هډوکي، چربي او د هغې نه چې کوم جیلټن جوړیږي، هر څه چې دي د هغې نه چې کوم فیټ یعنی لاړ وځي نو په هغې کې چې کوم فراین کیږي نو دا ټول حرام دي. وما احل به لغیر الله، او هغه څاروي چې په هغې باندې د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم واخیستی شي. په پخوانۍ زمانه کې به مشرکانو څه کول؟ هغوی به د خپلو بوتانو په نوم ځناور حلالول او په زوره به یې د هغه بوتانو نومونه اخیستل د هغوی چې به کوم بوت و. نو داسې څاروی حرام دی. څاروي یعنی ځناور صرف د الله په نوم سره حلالېدی شي، که د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قربان شي نو هغه هم حرام دي. دغه شان بعضې وخت ټیک ده د الله تعالی نوم اخیستی کیږي، لیکن په هغې کې خوشحالي د بل چا دپاره وي،
لکه یو کس وایي چې د فلانی مزار د پاره دومره بیزې ذبح کړئ، نو دا په مزارونو کې ولې ذبح کوئ؟ چې تپوس ترېنه وشي نو هغوی وایي چې نه بس د دې ثواب هغوی ته ورسي. نو که دا تاسو دلته هم ذبح کړی وی نو ثواب به هغوی ته میلاو شوی و، نو هلته یې ولې ذبح کوئ؟ د باباګانو د خوشحالولو دپاره چې دا باباګان زموږ نه راضي شي او خوشحاله شي، زموږ چې کومه مسله ده چې دا حل شي، چې زموږ مشکلات اسان شي، چې دی بابا موږ له دا بچی را کړی دی، نو چې اوس موږ د شکرانې په تور دلته دا ذبح کړو او د دې شکر ادا کړو، نو د شکرانې دپاره موږ دلته دا بیزې ذبح کوو ځکه چې دی بابا موږ له بچی را کړی دی. نو چې کله یو ځناور چا دپاره ذبح شي نو هغه جایز نه وي. او ګورئ که تاسو د مور او پلار په نوم ذبح کوئ چې هغوی ته ثواب ورسي نو په دې طریقې نه حلالوئ. نو په اصل کې په مزارونو باندې حلالول چې دي نو په هغې کې د بنده نیت بس وي چې دا زمان خطې کار چې دی چې دا وشي، نو ځکه په مزارونو کې بیا د باباجي په نوم باندې حلالۍ کېږي. نو دا وما اهل به لغیر الله دا ناجایز شي. او چې کله تاسو وایئ چې ان الصلاتی و نسکی، نو دا نسک څه شی دی؟ دا قربانی ته وایي. نو قربانی هم د الله تعالی د پاره ده. نو بیا دلته کله د بابا، کله د چا پیر او کله د چا په نومونو باندې قربانی کیږي. صرف د الله د نوم قربانی صحیح ده. ها د ثواب نیت تاسو د هر چا کولی شئ، لیکن د الله تعالی سره تاسو ګډوډ نشئ کولی. دا د انسانانو معامله نه ده چې تاسو وایئ یو څو او په زړو کې مو بل څه وي. نو الله ته پته ده چې تاسو ته د هغه بابا د نوم نه علاوه نوره هیڅ پته نشته. تاسو ته د هغو د اعمالو هیڅ پته نشته چې هغو څه کړي دي، د هغو ژوند څنګه و، د هغو څه نیکۍ وې. صرف چا درته دومره ویلی دي چې دلته څوک نظر ومني نو هغه پوره کیږي. نو ځکه تاسو دلته دیګ پخوئ او دلته تاسو بیزې ذبح کوئ، نظر او نیاز کوئ، نو ولې هلته زیات ثواب میلاویږي؟ دا درته چا ویلی دي؟ او ولې ستاسو واقع دومره محبت دی چې هغوی ته دې ثواب ورسي، چې هغوی ته تاسو ثواب رسول غواړئ؟ داسې خو ډېر ښه صحابه کرام رضی الله عنهم تیر شوي دي، تابعین او تبع تابعین هم، بخاری او مسلم وو. د هغوی د کتابونو نه تاسو دومره فایده حاصلوئ، نو هغوی ته خو چېرته هم تاسو ثواب نه رسوئ، لیکن صرف هغه باباجي ته کوم ځای چې مزار دی او د خلکو عقیده ده چې دلته مرادونه پوره کیږي، نو هلته تاسو ته یاد شي چې هغوی ته دې ثواب ورسي. په دنیا کې خو نور هم ډېر نیکان تیر شوي دي. نو اصلي خبره دا ده چې عقیده مو خرابه ده، خو دا خبره مونږ منو نه. نو ټول ګړبړ په دې کې دی او خلکو ته وایو چې نه مونږ خو ثواب رسوو. دغه شان د امام جعفر خلک کونډې کوي رضی الله عنه، هغوی ته د هغو په باره کې هیڅ پته نشته. نو دا هر څو خلک ولی کوي چې زمونږ کارونه وشي، مونږ دومره خودغرضه یو چې بس زمونږ کار وشي، نور زمونږ د ثواب هیڅ شوق نه وي. دغه شان په لاهور کې یو مزار دی حضرت علی اجمیری، هغو ته خلک داتا گنج بخش صاحب وایي، داتا ورته وایي او د داتا مطلب دی ورکول والا. نو ځینې خلکو ته داتا صاحب را یاد شي او داتا صاحب ته هغوی ثواب رسوي او یقین وکړئ د نوي نه زیاتو خلکو ته به د هغو د اصلي نوم پته هم نه وي. نو دا دی د نورو خلکو په نومونو باندې ورکول. دا د الله تعالی حق دی چې تاسو له درکړي دي. ما رزقناکم، رزق مونږ درکړی دی تاسو له، نو ورکړئ تاسو د بل په نوم. دا حق تاسو له چا درکړی دی؟ دا ځناور الله تعالی پیدا کړی دي، نو قربانی صرف د هغو د نوم کېدی شي او د دې اجازت تاسو له الله تعالی درکړی دی. ګنې که دا تاسو خوړئ نو بیا به ګناه کېدو ستاسو. د یو ځناور نه تاسو څه اخلئ هغه خورئ، دا به ګناه و په تاسو، لیکن الله تعالی تاسو له د هغې د خوړلو اجازت درکړو، دا ستاسو دپاره حلال کړل، د دې خوراکي ستاسو دپاره جایز کړو. او دا مال د الله دی چې تاسو له درکړی دی او دا ځناور د الله تعالی ملکیت دی. نو تاسو هغه د الله په نوم نه قربانوئ، د بل په نوم یې قربانوئ. نو د هغو څه حق دی
چې د هغه په نوم باندې دي ورکړی شي، کو هغه ډیر هم لوی بابا وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوم هم مونږ څه نشو قربانولی. ها، د ثواب رسولو په نیت تاسو د هر چا د پاره قربانی کولی شئ، لیکن د الله تعالی سره دا دوکې مه کوئ، دروغ مه وایئ، نیتونو ته ګورئ، صرف ثواب رسوئ او که خپل کار کوئ. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. نو که څوک مجبور شي، یعنی دلته دا خبره بیانه شوې ده چې که په یو انسان باندې داسې حالات راشي چې هلته هیڅ شی نشته د خوراک او صرف خنزیر دی او یا شراب دی، او که هغه دا ونه خوري یا ونه څکي نو هغه به مړ شي. او یا الله دې معاف کړي، نن په داسې ځایونو کې هم مسلمانان شته چې هغوی مجبوره وي چې تاسو به خنزیر خورئ، هغوی د دې په خوراک مجبوره کوي. که هغوی دا نه خوري نو مري، په هغوی یې په زور خوري، هغوی روجې نشي نیوي، په هغوی باندې په زبردستۍ سره شراب څکي، نو په داسې حالت کې هغوی څه وکړي؟ نو دا د اضطراري حالت، یعنی سخت د مجبورۍ حالت، چې بنده دومره مجبور شي چې غیر باغ او د هغو نه وي خوښ، د هغو خپل زړه نه وي چې دا ما وخوړی، یعنی چې هغه باغی نه وي د الله د حکمونو نه، چې زه د الله په حکمونو باندې نه چلیږم، یا هغه دا نه غواړي چې موقع راته میلاو شي چې زه وخورم. ولا عاد او د حد نه وتلی وي، یعنی هغه 2-3 نوڼۍ خوړی شي لیکن په مړه خېټه نه. نو څوک داسې نشي ویلی چې زه اوس خو موقع ده چې زه ځان موړ کړم ځکه چې اجازت راته میلاو شوی دی، نو اوس به زه په مړه خېټه باندې وخورم. نه، نو بیا به هم صرف دومره خوی چې بنده ژوندی پاتې شي. کو په یو داسې ځای کې بنده رابند شي چې د مردار او حرام نه سیوا ورسره د خوړلو بله سولاره نه وي، بل چویس نه وي، نو د هغو دپاره د الله د طرف نه اجازت دی. ان الله غفور رحیم. بیا الله تعالی معاف کولو واله دی، ځکه چې هغه د خپل ځان د بچ کولو دپاره دا وخوړه، د هغو څه شوق نه و غیر باغ، او نه هغه د حد نه متی و. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. اوله په خوراک کې د حرام خبره وه، او دلته د یو داسې حرام کار خبره ده چې هغه بنده په خېټه کې اچوي، لیکن هغه په کتو سره حرام نه ښکاري. هغه کوم کار دی چې انسان پټوي، هغه چې الله تعالی نازل کړی دی په کتاب کې بېشکه. نو په دې کې د یهود علما خو دي، ځکه چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نښې چې په تورات کې راغلي وې نو هغوی هغه پټې کړې وې، لیکن د هغوی نه علاوه چې کوم انسانان د الله تعالی خبره پټه کړي، حالانکه د هغوی سره د هغه خبرې علم وي، خو هغه وایي چې نه زما نوکري به په خطره کې شي، ما به مسجد والا وباسي، که ما حق خبره وکړم نو په دې مینجمنټ باندې به زما خبره خو نه لګي. دلته چې زما خلک څومره تابعداري کوي، دا دومره سټوډنټان چې مې جوړ شوي دي، نو دا ټول به لاړ شي، نو زه به دا خبره پټه کړم، زه به په دې ټاپک باندې بالکل خبره نه کوم. یو وی چې د حکمت په وجه په یو موضوع باندې هغه وخت خبره نه کول، لیکن چې کله د یوې خبرې د کولو موقع وي نو بیا هغه وخت بندله خبره کول پکار وي، نو د مصلحت په وجه خبره رسته کول جدا خبره ده. او یو وی خبره پټول دا جدا شی دی، نو خبره پټول صرف په دې وجه ويشترون به ثمنا قليلا، نو هغوی د دې په بدله کې لږ شان قیمت اخلي. دا لږ قیمت دی که نه، چې که دا خلق زما نه لاړ شي نو زما به څه کېږي؟ دوی به کلاسونه پرېږدي، زما تابعداري به څوک نه کوي، زما خبرې به پرې بدې ولګي، دوی به زما موریدان نه وي، تنخواه به مې بنده شي، دوی به ما له تحفې نه راکوي. د دې علما اوچت مقام و، د دوی به خلکو ډېر قدر کوو، او دوی ته به ډېرې تحفې میلاوېدې، چې کومه دوی ته ووې چې دا کارونه حرام دي، په دوی به بیا زما خبرې بدې ولګي او دوی به بیا نه راځي. نو په هغه زمانه کې به یهودیانو دا کار کوو، د دین خبرې به یې پټولې، حالانکه د هغوی په کتابونو کې هر څه موجود وو. دا هر څه
او بل به دوی دا کار هم کوو چې غلطي فتوی به ورکولې خلکو له. که د یو غټ کور ښځې بغلا کړې وه نو وی به چې نه د دې نه به نه کټ کېږي لاس. او دغه شان شفارس نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم راغلی و چې دا یو غټه ښځه ده او دا به ډېره بده ښکاري چې د دې لاس کټ شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو چې که فاطمه بنت محمد هم غلا وکړي نو د هغې نه به هم لاس کټ کېږي. نو دې ته عدل او انصاف ویلی شي. د ټولو دپاره به یو قانون وي، غریب او مالدار به پکې نه وي. ویشترون به ثمنا قلیلا، نو د دې دپاره به وړوکې قیمت اخیستو، د الله آیتونه به یې خرڅول او د هغې په بدله کې به یې ایله دغه قیمت وصولوو. نو علم به یې پټوو، ځکه چې زموږ سره کوم علم دی نو موږ له پکار دی چې هغه موږ نورو ته ښیو، هغه خلکو ته رسوئ، هغه چرته هم مه پټوئ. داسې مه وایئ چې هی دوی به بیا د اسلام په باره کې څه سوچ کوي. خبره د حکمت سره کوئ، خبره به په سمه طریقه باندې هغوی ته پریزنټ کوئ، په داسې طریقه باندې نه چې د بل کس کرکه پیدا شي. نو په صحیح طریقه سره د لاجک سره خبره کوئ او د هغې مصلحت بیانوئ. نو دا ضروري ده او دا خبرې ښکاره کول ضروري وي. پټول ډېر غټ جرم دی، دا دومره غټ جرم دی چې د دې سزا تاسو مخکې وګورئ. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، هغوی به هم حرامه خوړه او دا هم حرامه. دا دومره حرامه خبره ده، دا داسې ده لکه چې دا خلک په خپلو خېټو کې سوچوي اور. په دنیا کې صرف جسمانی سزاګانې دي. که تاسو انګار په خوله کې کېږدئ نو صرف خوله به سوځوي، او که تاسو حرامه نوړی خورئ نو د هغې سره نه څه درد وي، هېڅ هم نه وي، نه بیماري وي، هېڅ هم نه وي، ځکه چې دلته فزیکل یعنی جسمانی قانون دی او په آخرت کې به مورل قانون وي. دلته چې بنده کومه حرامه نوړی خوري نو دا به په آخرت کې د اور انګار شي. نو په دې وخت هغوی په خپلو خېټو کې سوچوي اور او د اور نه یې ډکوي. دلته اور په نظر نه راځي، دا به هلته اور جوړیږي چې څنګه د بنده عمل وي نو هغسې د هغې سزا وي. دوی به لږ قیمتونه وصولول او دا د اور انګاري خېټې ته اچولې. ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم، الله تعالی به د قیامت په ورځ د دوی سره کلام نه کوي. الله تعالی به ترېنه دومره ناراضه وي چې هغه به د دوی سره خبرې هم نه کوي. ولا یزکیهم، او نه به دوی پاکوي، ځکه چې الله تعالی څوک د ګناهونو نه پاک کړي په هغه ورځ نو هغه به جنت ته ځي. چې څوک پاک نه وي نو هغه به څنګه داخلېږي. دغه شان په سورة النساء کې راځي چې څوک د یتیم مال خوري نو هغوی هم په خېټه کې اور اچوي. او په حدیث کې دي چې د 3 قسمه خلکو سره به الله تعالی خبرې نه کوي، نه به د هغوی طرف ته ګوري او نه به هغوی پاکوي، او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. یو زنا کولو والا بوډا، هغه بوډا شوی و، د هغو شوق دومره نه و، بیا هم هغو زنا کړې وه. دویم دروغجن باچا، هغه په غټه عهده دی، د هغو سره طاقت دی، که هغه رښتیا ووایي نو خلک ورته څه نشي ویلی، خو هغه بیا هم دروغ وایي. او یو لوی مار فقیر، یو فقیر چې په هغو کې تکبر وي. عام بنده له هم لویي نه ده پکار چې د هغو سره هر څه وي، لیکن تو خو یو فقیر وي بیا هم تا لویي کوله، نو د دې 3 کسانو سره به الله تعالی خبرې نه کوي. او هغه کس ته به الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري چې څوک د نیکۍ کولو نه پس په چا باندې احسان کوي چې ما در سره دا هر څه کړي وو. چې څوک په دروغ باندې قسم خوري او سودا خرڅوي، او څوک چې خپل ازاربند یعنی پرتوب د پنډو نه لاندې پوری اوږده غوندي یعنی د خپو پټکي نه ښکاري. او دلته د هغه خلکو خبره ده چې الله تعالی څه نازل کړي دي نو دوی هغه پټوي. ولهم عذاب علیم، او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى،
او دغه خلک دي چې گمراهي اخیستې ده. گمراهي څه ده؟ علم پټول، بالهدى د هدایت په بدله کې، علم شیر کول، بل ته علم ورکول هدایت وو. دوی په علم باندې گمراهۍ له ترجیح ورکړو. او دلته د اشترا مطلب دی اخستل. د دې مطلب د پیسو سره اخستل نه دی، مطلب دوی ترجیح سره ورکړی وو. دوی گمراهۍ له په هدایت باندې ترجیح ورکړی وو، یعنی گمراهي خوښه کړې وه د هدایت په بدله کې. ځکه چې کله انسان علم پټوي نو د هغې دومره غټ نقصان وي چې بیا خلک جاهلان پاتې شي. خلکو ته بیا د حلال او حرام فرق نه وي. یو بنده ته پته ده خو هغه خبره نه کوي، چوپ دی، خلکو ته نه وایي. لکه ما چې درله په تیر ځل باندې مثال درکړی و چې یو بیمار دی او ستاسو سره دوایي ده. تاسو ګورئ بیمارانو ته چې هغوی مري، لیکن تاسو دوایي د ځان سره ایښې ده او چاله ترېنه نه ورکوئ. بیا خو تاسو مجرمان شوئ که نه چې د چا سره د هدایت علم دی او هغوی بل نه ورکوي د شرم په وجه، د خلکو د ناراضه کېدو په وجه چې خلک رانه ناراضه نشي. په څومره لږ قیمت چې خلک رانه ناراضه نشي، چې دوی خوشحاله شي او ناراضه نشي او زما تعریفونه کوي، زه خو دوی ته څه نه ویم. نو دا په ډېر کم قیمت باندې د الله آیتونه خرڅول دي. که چېرې دوی ته مو ویلی وي نو کیدی شي چې چا هدایت اخیستی وي، لیکن دوی گمراهي پریفر کړه د هدایت په بدله کې. والعذاب بالمغفره، نو دوی عذاب اخیستل خوښ کړو د مغفرت په بدله کې. ګورئ دواړه څیزونه میلاوېدل چې بنده ویل خوښ کړي او کو پټول خوښ کړي. کو پټ کړی وي نو عذاب و، او کو ویلی وي نو مغفرت په ورته میلاو شوی و. چې څوک ښه خبره بل ته ښیي نو د هغوی دپاره د سمندر میان هم د مغفرت دعا کوي او میږي په خپلو سړو کې کوي. سبحان الله. دوی مغفرت پرېښودو او عذاب یې خوښ کړو ځان له. د دوی څومره غټ صبر دی په اور. فما اصبر علی النار، نو د دوی څومره صبر دی. دوی ته پته ده چې دا شی مونږ ورته رسولی شي، بیا هم د دوی دومره حوصله ده. په دوی باندې تعجب شو، حیرانېدو والا خبره ده چې تاسو ته د اور پته ده چې د دې په وجه زه اور ته تلی شم او بیا هم تاسو صبر کوئ. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك دا دومره غټه سزا په دې وجه باندې ده چې الله تعالی کتاب نازل کړی دی د حق سره. په دې کې هر څه حق دی، ټولې صحیح خبرې دي، او بیا هم تاسو هغه پټې کړئ. نو ولې تاسو په حق خبره باندې نه یې کنوینس شوي؟ چې ته په خپله نه یې کنوینس شوی نو بل چا ته به یې سوښې. که چېرې تا ته پته وه چې دا حق نو بیا به تا دا خبره نه پټوله، په لږ قیمت به دې نه خرڅوله. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، چې کومو خلکو اختلاف وکړو په دې کې بحثونه وکړل په دې کتاب کې، لفی شقاق بعید، نو هغوی ډېر لرې لاړل په مخالفت کې. دا د دوی بدبختی ده، یعنی د خپل ضد په وجه دوی اختلاف وکړو، یعنی په دې کې بحثونه شروع کړل. یوی دا جرم و چې خبره یې پټوله، او دویم دا چې په دې کې اختلاف وکړو. چې کله هغوی اختلاف وکړو نو په دې کې هغوی دومره لرې لاړل چې بیا هغوی وایي چې اوس مونږ څنګه ومنو. اوس به خلک وایي چې ښه اوله خو تا مخالفت کوو او دا به مو وی، نو اوس مونږ دا نشو کولی. الله تعالی دې مونږ له په دې آیتونو باندې په صحیح طریقه سره عمل کول واله جوړ کړي. آمین یا رب العالمین. د حلال او حرام متعلق درته لږ شان دا هم ویل غواړم چې په حدیث کې چې کوم څیزونه حرام شوي دي نو هغه هم پکار ده چې تاسو ته پته وي. د پنجو سره چې کوم ځناور ښکار کوي، کومې چې ښکار کولو واله درندې دي لکه چیتا چې دی، زمری دی، سپی دی، نو دا هم حرام دي، ځکه چې په دې کې هم درندګي ده. دوی خلک ماتوي، نو دا قسم ځناور هم منلي. دغه شان چې د پنجو سره ښکار کوي نو هغه مرغۍ هم منلي،
لکه عقاب دی، باز دی، کارغه دی. او عقاب خو به تاسو لیدلی وي چې دوی په پنجو کې سزونه واخلي او اوچتې کړي، نو داسې مارغان هم حرام دي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة واوري. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.